अस्सलाम वालेकुम ډاکټر صاحب نن سبا چې کوم ریسرچ کیږي په دغه کې سټوډنټان چې دي نو د خو سپروایزر نه یریږي او مطلب دا دی چې کوم سپروایزر په اسانه باندې تا پیپر او ریسرچ کوم دی نه کوي اپروو کوي ناغي طرف ته زی نو دې باره کې تاسو د سټوډنټان لګایډ کې چې کوم ریسرچ پروفیسر لږ کوم دی تل پکاري د سپروایزر سلیکشن چې دی نو دا ډیر کریټیکل پروسس دی او زه درته خپل تجربه په بنیاد باندې وایم چې نمبر 1 یا خنه لایک سپروایزر واخلا چې بالکل د ټاکې نه چې ته په خپل کار وکړې شي خو چې هغه ته د صحیح کار نه منې کوي دویم هغه سپروایزر والا چې آوټسټینډینګ په خپل فیلډ کې نو هغه بستا کار قیمتي کوي خو چې ته داسې سړی والے چې په خپلم نه پوهیږي او تام کار ته نه پریدي نو دا بستا تباہی اوس راځو صحیح سپروایزر به ته څنګه پیژنې اول د ټولو نه اول په کار دا دی چې نننو ماشومانو سره انټرنیټ ته اکسس شته او دی ګوري په انټرنیټ باندې په ګوګل سکالر باندې په ریسرچ گیټ باندې په ویب اپ ساينس باندې چې زما د سپروایزر څومره پبلیکیشنز دي او په کومو قسمه جرنلو کې بل خبره ده چې دا معلومات یو کی چې دا سپروایزر چې دی دا گیفت اترشپ کې دی او کنه په خپل د ریسرچ کړي دی خو شوي یعنی په خپل داسې چې ته ما سره سټوډنټ او زه طالب اورټری ته لګم او ته کار کوي او هغه مونږ لیکو هغه پبلش کوو بل دا دی چې زه تا کراچۍ ته ولېږم کویټې ته دی ولېږم بنگلاديش ته دی ولېږم او ته الته کار وکې او زه ټک نه کوم ایز سپروایزر او په اخر کې خپل نوم په پیپر لیکم نو زما پیپر ادار چا نه ډیری سټوډنټان غریبانان چې دی مجبوري دغه سي جونیئر ټیچران د سینیئر نه مجبوري او د یری ورل نوم په پیپر کې لیکي نو کم از کم یو سټوډنټ چې سپروایزر اخلي نو دا معلومات ته په هغه ډپارټمنټ کې وکي چې آیا دا سپروایزر واقعي سټوډنټانو سره مهنت کوي او زده کړه ور کوي او کنه د په گیفت ترشپ باندې دومره های لیول تر رسیدلې دي او د خپل څه تحقیق اډو کړی نه چې صحیح سړی تا واغس نو تبا چې کوم مهنت کوي نمبر 1 دا چې آبا تعالی صحیح ډایرکشن درکړي بل چې ته کوم مهنت کوي نو چې صحیح سپروایزر نو آبا دا مهنت په قدر پويږي نو هغه واستاغه تحقیق چې دی هغه قیمتي کوي هغه کې خپل هیلپ تر سره شریکي او د سټانډرډ جرنل معیار ته ورسي نو ستاب ټریننګ کیږي خو چې کوم نالایق سپروایزر تا واغستو نو هغه وسره بعد چاله بدی بوزي غپونو شپونو له بدی بوزي او پردو خلکو له بدی لیږي چې پلاني لورشه بد خبره نه ده ریسرچ او کولیبوریټیو کار دی خو چې تو 30% یا 20% پردیلځي نو پکار دی چې 80-70% خپل سپروایزر دغه کارو کی نو کداغه نه کی او تا ډایرکټ بل خاليږي د دې مطلب دا دی چې سپروایزر د لالا دی او د لالاګانو نزان ساتل پکار دی او هانسټي چې دا به کچ ضروری ده په ریسرچ کې د ریسرچ ایتھکس چې دی چې تر څو پوري د یو سړی سبسټانشل انټلیکچوال کنټریبیوشن په یو پیپر کې نشته نو هغه نوم لیکل چې دی هغه سړی لا هغه پیپر کې ایز اتر نو دا کرایم دی دا غلا دا دوکه دا سازش دی نو چریم دا سه مکوي چې یو سړی کنټریبیوشن نه کړي او تورله په پیپر کې نوم لیکي دا ته خلکو مس ګایډ کوي او ډیسهانست ټیم کوي نو نمبر 1 خبره درته مو کړه چې یا دا سه لالا سپروایزر والا چې په ټکی ني خو تا د کار نه منې کوي نو ته په خپل سکار وکړې شي او یو طرف ته بوزي بل دا چې تکړه سړی والا خدا سي سړی والا چې بنیت نه چې اغستا کار قیمتي کی او های لیول ته ورسي او چې تاسو سپروایزر خوښوي نو هغه ډپارټمنټ کې او هغه فوشا کې معلومات وکا چې آیا دا بنده هانست او که غل دی ډیسهانست او که ډیسهانست د خپل کار کوي کنه نور خلک استعمالي د خپل کوالټي باندې د لیول تر رسیدلې دي کنه په گیفت ترشپ باندې رسیدلې دي نو چې دا خبره ټولي کلیری نو د اغینه پسو د سپروایزر سلیکشن پکار دی د ټاپک باره کې امپورټنت خبره اور سره زید کومه په دې بیا چرته تفصیلی خبره مو کو خو ټاپک چې دی نو سټوډنټ ل پکار دی چې په خپل مهنت وکي او یو ټاپک ځان ل خوخ او چې خوخ نکی او سپروایزر ل دی لړشي نو پکار دی چې سپروایزر ورلکه
کم ډایرکشن ورکی دغه مطابق لټریچر سټډي کی او د هغه نزان لا ټاپک ډیرایو کی نو دا بغوره خبره په زید دي چې د تیار ډوډۍ لزی او غخوري د چې پخپل دغه پروسس نه نی تیر شوی نو د ریسرچ په مقصدیت باندې نه پويږي. ډیر مننه.